ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د جورنال څخه استفاده وکړو. راځو ایگزاکټ خلاصو. راځو جورنال ته او په دې صفحه کې جورنال او ریپورت لرو. پر جورنال باندې کلیک کوو او په دې ځای کې تاسو کولی شئ د صراف یا د مشتری اکاونټ انتخاب کړئ. د مشتری یا د صراف د اکاونټ انتخابولو لپاره د اکاونټ د نوم یو برخه لیکو. د مثال په توګه غواړم چې د زاهد اکاونټ انتخاب کړم. په دې ځای کې تاسو کولی شئ پیشنهاد شوي اکاونټونه وګورئ. د لومړني اکاونټ انتخابولو لپاره تاسو کولی شئ د خپل کیبورډ د ټاپ تکمې په واسطه انتخاب کړئ. د ټاپ پر تکمه باندې کلیک کوم او په دې شکل سره ما د زاهد اکاونټ انتخاب کړ. په دې ځای کې ډیبیټ لرو. د ډیبیټ په واسطه تاسو کولی شئ د یو اکاونټ څخه پیسې وباسئ. د مثال په توګه زموږ مشتری زاهد غواړي چې د خپل اکاونټ څخه د 15,000 افغانۍ په مقدار سره پیسې ترلاسه کړي. د پیسو مقدار په ډیبیټ کې لیکو او تاسو کولی شئ وګورئ چې د زاهد حساب څخه او زموږ د خزانې څخه 15,000 افغانۍ کمیږي. د پیسو د مقدار لیکلو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره زموږ مشتری زاهد د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کړي. بیا په دوم ځل سره زموږ مشتری زاهد غواړي چې د خپل اکاونټ کې 13,000 افغانۍ اضافه کړي. د پیسو مقدار په کریډیټ کې لیکو او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو او تاسو کولی شئ وګورئ چې 13,000 افغانۍ د زاهد او همدارنګه زموږ په خزانه کې اضافه کیږي. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو. په دې شکل سره زموږ مشتری زاهد په خپل اکاونټ کې 13,000 افغانۍ اضافه کړي. دا ځل بیا هم زموږ مشتری زاهد غواړي چې د خپل اکاونټ څخه 13,000 افغانۍ بل اکاونټ ته اضافه کړي. راځو ډیبیټ ته د پیسو مقدار لیکو او پر ټراک باندې کلیک کوو. په دې ځای کې زموږ مشتری غواړي چې سلیم خان ته خپل د اکاونټ څخه پیسې انتقال کړي. د سلیم خان پر اکاونټ باندې کلیک کوو او تاسو کولی شئ په دې شکل سره وګورئ چې زاهد د اکاونټ څخه د سلیم خان په اکاونټ کې 13,000 افغانۍ اضافه کیږي او په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسو کولی شئ وګورئ چې زاهد د خپل اکاونټ څخه د سلیم خان اکاونټ ته 13,000 افغانۍ انتقال کړي. بیا هم زموږ مشتری زاهد غواړي چې په خپل اکاونټ کې 50,000 افغانۍ اضافه کړي، مګر دا ځل غواړي چې خپل اکاونټ ته 50,000 افغانۍ د بل اکاونټ څخه اضافه کړي. راځو کریډیټ ته د پیسو مقدار لیکو، ټراک باندې کلیک کوو او زموږ مشتری زاهد غواړي چې د سلیم خان اکاونټ څخه 50,000 افغانۍ اضافه کړي. د سلیم خان پر اکاونټ باندې کلیک کوو او تاسو کولی شئ وګورئ چې د زاهد حساب ته 50,000 افغانۍ د سلیم خان اکاونټ څخه اضافه کیږي. راځو ډیټیلز ته او تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسو کولی شئ وګورئ چې د زاهد حساب ته د سلیم خان څخه 50,000 افغانۍ اضافه شوې. راځو ریپورت ته او په دې برخه کې تاسو کولی شئ د نن ورځې حوالو ریپورت وګورئ. په لومړي ځل سره زموږ مشتری زاهد د خپل اکاونټ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کړي. بیا وروسته د هغه څخه خپل اکاونټ ته 13,000 افغانۍ اضافه کړي او وروسته بیا هم زاهد د خپل اکاونټ څخه 13,000 افغانۍ د سلیم خان اکاونټ ته اضافه کړي او په اخر کې سلیم خان د اکاونټ څخه زاهد حساب ته 50,000 افغانۍ اضافه شوې. راځو بیا جورنال ته او دا ځل غواړو چې د سلیم احمدي په اکاونټ کې وختنی حساب اضافه کړو. په اکاونټ کې د سلیم احمدي نوم لیکو. تاسو کولی شئ په دې برخه کې وګورئ چې د سلیم احمدي په نامه کوم اکاونټ نه لرو، نو سلیم احمدي ته د اکاونټ جوړولو لپاره په دې برخه کې د مثبت یا د جمع پر آیکن باندې کلیک کوو. په دې برخه کې د مشتری نوم لیکو، د مشتری د تلیفون شماره لیکو او په دې ځای کې ادرس داخلوو. ادرس داخلولو څخه وروسته په کریټ باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسو کولی شئ وګورئ چې موږ د سلیم احمدي لپاره اکاونټ جوړ کړ او په کریډیټ کې د سلیم احمدي وختنی حساب لیکو. د پیسو د مقدار اضافه کولو څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوو. د تشریح اضافه کولو څخه وروسته نو ټراک انتخابوو او پر سیو باندې کلیک کوو. په دې صفحه کې موږ ته وارننګ راکوي چې د نو ټراک څخه یوازې رئیس استفاده کولی شي او نو ټراک د زړو حسابونو اضافه کولو لپاره استفاده کیږي. د متن د لوستلو څخه وروسته پر آی انډرسټاند باندې کلیک کوو. راځو ریپورت ته او تاسو کولی شئ وګورئ چې د سلیم احمدي په اکاونټ کې 2 لکه افغانۍ زوړ حساب اضافه شو. د ایگزاکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ د ایگزاکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.